په ټولنه کې مو اکثریت وخت ځینې ځوانان بدبخته نه د خپلو مجلسونو د لا ښه ګرم ساتلو په خاطر باندې یو او نیم ملګري د مجلس د ګرموالي د ساتلو په خاطر باندې مسخرې ورباندې شروع کړي. ان ځینې کسان شته چې انساني کرامت یې هم تر سوال لاندې راولي په داسې حال کې چې الله تعالی په قرآن کې وایي چې ما انسان په ډېر ښایست سره پیدا کړی وي او ما په خپل خلقیت کې انسان ته لوړ مقام ورکړی دی. درنو ځوانانو، هېڅکله داسې مه کوئ چې تاسو د خپلو ملګرو په منځ کې یو ملګری چې مو عاجز واوسېږي، یو ملګری مو سنګین شخصیت ولري، هغه مه تهدیدوئ. تاسو د هغه حیثیت او انساني کرامت تر سوال لاندې مه راولئ، ځکه چې دا په خپله ګناه کبیره ده. او که تاسو یوازې هغه ملګری د خپلو ملګرو په منځ کې کم راولئ، د ضد، اناد او کینې پر حسد باندې د هغه سره ظلم کوئ، دا د هغه پر حقوقو باندې تېری دی. او د بندګانو تر حقوقو چې خپله بنده تر خپلو حقوقو نه وي ورتېر سوی، الله تعالی هم د بنده تر حق بنده ته نسي ورتېرېدلی. دا د ځان خویونه مه ګرځوئ چې تاسې په مجلسونو کې یوازې د ځینو سنګینو ملګرو د تهدید دپاره هڅه کوئ، د هغوی د دې دپاره هڅه کوئ چې مسخرې ورباندې ګرمې کړئ، خلک ورباندې وخندوئ، ځکه خو وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير. عزت او ذلت د الله عز وجل لخوا څخه دی. که الله تعالی وغواړي یو چا ته عزت ورکړي، عزت به ورکړي. که الله تعالی وغواړي د چا څخه عزت واخلي، عزت هم ځینې اخیستلی شي، خو ستا هغه هڅه به ناکامه وي چې ته د یو ملګري عزت او حیثیت ته بې اکرامي کوې. نو دا پرېږدي دا عملونه، داسې نه چې په دنیا کې هم او په آخرت کې هم در باندې سخت امتحان راسي او بیا د دې امتحان څخه د خلاصون لپاره هیڅ نه لري.